ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصاد په اړه له طالبانو سره تازه خبرې کړې دي. ښاغلی غني وایي چې د افغانستان بېوزلي نه ازلي او نه ابدي کېدلی شي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د خپل هیواد امکاناتو په اړه غږېدلی دی. هغه ویلي موږ دومره امکانات لرو چې په پیړیو به خلاص نشي او ټولو ته بس دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصاد وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان بېوزلي نه ازلي او نه ابدالي کېدی شي، ځکه چې الله دومره امکانات راکړي چې په لسیزو نه په پیړیو ټولو ته بس کېدلی شي. ولسمشر غني په خپل شپږم پودکاسټ کې د افغانستان پر اقتصاد غږېدلی او هغه یې د هغه چا له حالات سره تشبیه کړی دی چې د الماسو په خزانه پروت و خو وږی و. ولسمشر زیاته کړې چې اقتصادي وده په بنسټیزو پروژو راځي او یوازې د ګمرکي عوایدو ډېرېدل د اقتصاد ښېرازۍ نښه نشي بلل کېدی. د محمد اشرف غني په وینا د ګمرکي عوایدو ټولېدل اوس ښایي یو لاس شوي او ښه شوي وي، خو د تیرو چنګسالارانو غوندې چې دغه عواید یې خوړل او تښتول، اوس بیا ځینې زورواکي په راپورته کېدو دي چې چا غاړه نه ږدي او له عواید نه خپله برخه غواړي. ولسمشر غني داسې مهال د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په اړه یادې څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان له سخت اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی او دغه هیواد اوس له بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري.